بسم الله الرحمن الرحيم ان استطعت الیه سبیلا که وس او طاقت دې کېږي د لارې، یعنې تا سره خرچه وي خپله او صحت هم دې وي، بیمار نه وي، نو ته به دا حج کې. نو ګورئ عزیزانو، اسلام دا 5 ارکانو ته نبی علیه السلام ښودل. بعضو روایتو کې راغلی دي چې دا د اسلام ظاهري او ښکارا اعمال دي. بعضو روایتو کې داسې راغلي بني الاسلام علی 5، د اسلام بناګانې، د اسلام بنیادونه، د اسلام ارکان، د اسلام ستنې دا 5 دي. ظاهرا مسلمان هغه دی چې په دې 5 شیزونو عمل کوي. بیا نورم دی په دې حدیث کې صرف دا 5 ذکر دي. بیا د مسلمان صفت دا دی چاته به ضرر نه رسي، د ژبې ضرر، د لاس ضرر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه دی چې بل مسلمان د ژبې او د لاس د ضرر نه بچ وي. خو د حدیث کې ارکان ذکر شوي چې روزانه په ده باندې عمل کیږي، په کال کې په یو ځل کیږي، د ورځې پکې کیږي. نو دا ورته نبی علیه السلام بیان کړ. کله چې نبی علیه السلام ورته دا جواب ورکو، تپوس کوونکي په خپله ویله قال صدقته، وایي تا رښتیا وویل، جواب دې صحیح دی. عمر بن الخطاب فرمایي فعجبنا له یسأله ویصدقه. موږ تعجب وکړو چې هم تپوس کوي او هم د نبی علیه السلام تصدیق کوي چې او تا صحیح جواب ورکو. دا څنګه تپوس کوونکی دی چې جواب ورته د مخکې نه معلوم دی؟ دا په اصل کې جبرائیل امین و، خو صحابه کرامو ته پته نه وه. نو بیا نبی علیه السلام نه دا تپوس وکړو فاخبرني عن الایمان، مونږ ته د ایمان باره کې معلومات راکړه، خبر راکړه. ایمان په اصل کې د زړه یقین ته ویلی کېږي، تصدیق ته ویلی کېږي. ایمان د زړه سره تعلق لري. نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل ان تؤمن بالله وملائکته، ستا به په الله تعالی باندې ایمان وي. الله باندې ایمان دا د عزیزانو د الله په وجود باندې چې الله شته، د الله په صفاتو باندې چې الله حی ذات دی، ژوندی دی، لا یموت، مرګ په هغه نه راځي، خالق دی، ټول کائنات پیدا کړي دي، قدیر دی، د قدرت والا دی، علیم دی، په هر څه باندې پوی دی. الله رب العالمین الاول والآخر والظاهر والباطن لا اله الا هو الحي القیوم. دا ټول صفتونو د الله تعالی باندې ایمان لرل. په دې ایمان لرل چې دا ټول کائنات الله پیدا کړي دي، په دې ایمان لرل چې دا زه څه کوم په ما باندې الله خبر دی، زما په زړه باندې خبر دی، علیم بذات الصدور دی. زه چې دعا غواړم زما خبرې اوري، زما فریاد اوري، په هر لحظه کې په ما باندې قادر دی. عام خلک صرف په الله باندې ایمان صرف دې ته وایي چې الله شته. په الله په وجود باندې تقریبا د دنیا ټول مذهبونه په متفق دي سوا د یو څو خلکو نه، دهرین ورته وایي. صحیح ایمان په الله باندې لرل چې هر وخت کې ستا نظر په الله تعالی باندې لګي، د الله سره د تعلق وي، د الله د کتاب سره د تعلق وي. نو د ایمان ورته نبی صلی الله علیه وسلم ارکان ذکر کړل. 6 ارکان. په الله باندې ایمان وي، و ملائکته، د الله په فرشتو باندې، د الله استازي دي، الله مقرر کړي دي په مختلفو کارونو باندې. په چا کې روح اچوي، د چا نه روح اخلي، په باران را ورولو باندې، د عرش د بارولو دپاره الله ملائک مقرر کړي دي. نیکو اعمالو زینو ته ملائک ورځي، د بدو اعمالو نه اجتناب کوي. دا د الله یو لښکر دی او عدد رب العالمین ته معلوم دی. وما یعلم جنود ربک الا هو. په ملائکو به ایمان لري. څوک چې په ملائکو ایمان نه لري، لکه دا فلسفیان او کافران، دا مؤمنان نه دي. په دې غیبي مخلوق باندې ایمان لرل دا د مسلمان د ایمان برخه ده. مونږ لیدلی نه دی او ایمان هم پیدا چې شته، ځکه مونږ ته د الله پیغمبر ویلي، الله راته قرآن کې ویلي چې شته. او د هغوی صفات چې وزرې لري، د الله حکمونه هغه عملی کوي، د الله نافرمانی نه کوي. لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. وحی راوړي پیغمبرانو ته لکه جبرائیل امین،
شپېلۍ به وهي چې قیامت قایم شي، لکه اسرافیل علیه السلام روح اخلي لکه ملک الموت. په ملایکو باندې ایمان لرل، وکتبه او الله چې کوم کتابونه را لېږلي دي 4 کتابونه دا مشهور، تورات، زبور، انجیل، قرآن، صحیفې د ابراهیم او د موسی علیه السلام، آسمانی ټولو کتابونو باندې ایمان لرل چې الله تا څومره کتابونه نازل کړي دي، زمونږ په ایمان دی چې ستا د طرفه دي. خلکو پکې تحریف کړی لکه نصارا او یهودیانو، هغه تحریف باندې زمونږ ایمان نه دی، خو په دیم ایمان دی چې په موسی علیه السلام کتاب نازل شوی، په عیسی علیه السلام کتاب نازل شوی، په داود علیه السلام کتاب نازل شوی، زمونږ په پیغمبر باندې قرآن نازل شوی دی. په کتابونو باندې بستا ایمان وي چې د الله د طرفه را لېږلی شوي. په کتابونو ایمان دام دی چې را لېږلی شوي، او په دې باندې به ایمان لري چې دا حق کتابونه دي، په دې کې چې څه دي دا ټول رښتیا دي، دا د دروغو نه پاک کتابونه دي. مشرکانو به ویله چې دا ټولې هسې قصې دي، دا سحر دی، کهانت دی، دا دروغ دي. د مسلمانانو یقین به دا وي چې نه، دا ټولې صحیح خبرې دي، په دې کې دروغ نشته دی. قرآن چې څه ویلي هغه ټول صحیح دي. ورسله، پر رسولانو ایمان، الله رب العالمین پیغمبران را لېږلي دي هر قوم ته په خپله ژبه باندې بلسان قومه. زمونږ پیغمبر دا ټول امتونو ته راغی. ټول امتونه مراده چې څوک په عربی ژبه خبرې کوي، که په غیر عربی وي، که څوک تور وي که سپین وي، که څوک اوږده وي او که لنډ وي، که څوک د دنیا په مشرق کې دي که په مغرب کې، کافة للناس ټولو خلکو ته چې را لېږلی شوی د قیامته پورې زموږ پیغمبر. د دې نه مخکې پیغمبران چې به راتلل خپل قوم ته به راتلل، نو په ټولو پیغمبرانو ایمان چې دا د الله د طرفه پیغمبران دي، الله را لېږلي، د الله استازي دي، د الله نیکان مخلوق دی. دا والیوم الاخر، په ورځ د قیامت باندې ایمان لرل چې د مرګ نه وروستو ژوند شته دی، موږ سره به حساب کېږي. نیک عمل انسان به جنت ته ځي، بد عمل به جهنم ته ځي. کافرو په قیامت باندې اکثرو مشرکانو ایمان نه لرو، د مسلمان به دا ایمان. کله چې ایمان په آخرت باندې مضبوط وي، انسان اعمالو سره شوق هم ډیر وي، ویر هم ډیره وي چې زه بد اعمال ونه کم. شپږم ورته نبی علیه السلام ویله وتؤمن بالقدر خیره و شره، ایمان به ستا په تقدیر باندې وي، که تا ته خیر در رسیږي که ظاهرا تا ته شر در رسیږي. تقدیر باندې ایمان د دې معنا دا ده چې دا څه په دنیا کې کېږي دا الله رب العالمین اول د ځان سره لیکلی دي، الله پې عالم دی، الله یې پیدا کوونکی دی، او د الله په مشیت او په اراده باندې کېږي. دې ته تقدیر ویلی کېږي. په دې به ستا ایمان وي. که مصیبت درته در ورسېدو نو همدا ووایه لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، الله ما ته لیکلي ما ته راورسېد. نو د ایمان شپږ ارکان ورته نبی علیه السلام بیان کړل. قال صدقت، وایي تا خو رښتیا وویله. ګورئ عزیزانو، ایمان په اصل کې د زړه اعتقاد او یقین ته وایي، په ژبه باندې اقرار کول او بدن استعمالول لکه مونځ او دس. خو دې حدیث کې صرف د زړه هغه اعمال ذکر شو. علماو لیکلي دا ولې اصل کې اسلام او ایمان یو شی دی. اسلام ایمان ته ویل کېږي او ایمان اسلام ته ویل کېږي. خو چې کله کله یو ځای سره ذکر شي نو بیا پکې فرق راځي. اسلام د ظاهري اعمالو ته وایي چې بدن سره تعلق لري، ایمان د زړه اعمالو ته ویل کېږي. او که یو ځای کې صرف ایمان ذکر شو نو هغې نه مراد اسلام هم وي، ځکه ایمان کې د اعمال شامل دي. حدیث کې راغلی دی بخاری او مسلم کې چې نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وویل امرکم باربع، تاسو ته زه امر کوم د 4 کارونو. یو ورته دا یاد کو الایمان بالله، په الله باندې ایمان لرل. به صحابه کرامو ته نبی علیہ السلام وویل وهل تدرون ما الايمان بالله، په الله باندې ایمان لرل د دې څه مطلب دی؟ نبی علیہ السلام په خپل جواب وکوي شهادت ان لا اله الا الله. دا د اسلام د ارکان ورته یاد کړل. دا ولی دا وجه دا د عربو کې قاعده ده چې اذا اجتمع افترقا، چې یو ځای ذکر شو بیا به پکې فرق کې، او که جدا جدا ذکر شو نو بیا په یو بل باندې د دې اطلاق کېږي. اسلام ته ایمان ویل کېږي، ایمان ته اسلام ویل کېږي. لکه فقیر او مسکین،
فقیر او مسکین چې یو ځای ذکر شي نو فقیر او مسکین کې به فرق دی. فقیر هغه دی چې بالکل څه ورسره نه وي، مسکین چې لږه لږه ګزاره کېږي خو مال د مالدارو خلکو مال ته نه وي رسېدلی. او چې جدا ذکر شي نو فقیر مسکین ته ویلی کېږي، مسکین فقیر ته ویلی کېږي. نو بیا جبرائیل امین بل تپوس وکړو، وایي فاخبرني عن الاحسان، وایي ما ته د احسان باره کې معلومات راکړه چې احسان څه شی دی. احسان نبی صلی الله علیه وسلم ورته ډېر ښکلی تعریف وکړو. وایي الاحسان احسان دا دی ان تعبد الله، چې ته د الله بندګي کوي کأنک تراه، ګویا کې چې ته الله ته ګوري. فإن لم تكن تراه، که دا یقین دی نه جوړیږي چې زه الله ته ګورم، دومره یقین خو جوړ کا چې فإنه یراک، ما الله ویني. دې ته عزیزانو مراقبه م وایي. مراقبه چې ته د هر عمل په جریان کې دا نظریه ساتي چې زه الله دپاره دا عمل کوم او الله ته ګورم. که دومره یقین دی نه جوړیږي، داسې جوړ کړه چې الله خو ما ویني که نه، مونځ کوم ولې کوم ځکه الله ما ویني، ګناه نه ځان بچ ساتم ولې بچ ساتم ځکه الله ما ویني، دروغ نه ویم ولې ځکه الله ما ویني. چې کله د انسان دا نظریه جوړه شوه، دا انسان چې دا بې کامیاب دی. او په احسان باندې قرآن کې ډېر امر راغلی دی او د ایمان سره یو ځای الله تعالی سره ذکر کوي. لکه مثلا الله رب العالمین سوره مائده کې فرمایي ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. الله تعالی مینه کوي د هغه بندګانو سره چې هغه احسان کوونکي دي، داسې عبادت کوي چې دوی الله ته ګوري. او که دا یې په ذهن کې نه راځي نو داسې عبادت کوي چې الله رب العالمین ما ته ګوري. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن، یو سړی ایمان راوړي خو په زړه کې دا عقیده وي چې الله ما ویني، نو د دغه سړي دپاره فله اجره عند ربه. په سوره لقمان کې فرمایي ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن. محسن معنا دا ده چې الله ما ویني، زه الله وینم. داسې عبادت وکړي. للذین احسنوا الحسنى، هغه خلک چې په دې طریقه عبادت کوي دوی دپاره جنتونه دي او زیات نعمتونه یې د دپاره. په یو حدیث کې همداسې راغلی دي، ابو ذر غفاري به فرمایل چې ما ته نبی علیه السلام وصیت کړی چې ان اخشى الله، چې زه د الله نه به یریږم کأني اراه، ګویا کې چې زه الله وینم او کنی الله خو ما ویني. مسند احمد کې دا روایت راغلی اعبد الله کأنک تراه، د الله داسې بندگی کوه ګویا کې چې ته الله ته ګوري. دې ته احسان ویل کی. جبرائیل امین به ویل صدقته. بیا جبرائیل امین تپوس وکړو فاخبرني عن الساعة، ما د قیامت د علامونه خبر کا. نو د قیامت علم خو نبی علیہ السلام ته نو. نبی علیہ السلام جواب ورکو مل مسئول عنها باعلم من السائل، دا د چا نه چې تپوس وشو یعنی نبی علیہ السلام په باره د دې قیامت کې، دا نه دی باعلم پویه من السائل د دې تپوس کوونکي، یعنی ما او تا برابر یو، تا تم د دې علم نشته چې قیامت کله دی او ما تم نشته دی. د قیامت علم دا صرف او صرف دا د رب العالمین سره دی. حدیث کې راغلی دی فی 5 لا يعلمهن الا الله، 5 کارونه دي چې د هغې علم صرف او صرف د الله تعالی سره دی. بخاري او مسلم کې دی. یو پکې دا دی چې قیامت ورځ قرآن کې الله فرمایي ان الله عنده علم الساعه، یقینا د الله تعالی سره دی علم د قیامت چې کله به واقع کېږي. سورة الاعراف کې دی یسألونک عن الساعة ایان مرساها، دا خلق تانه تپوس کوي چې قیامت به کله وي، ورته ووایه انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو، د قیامت د واقع کېدو علم صرف او صرف د رب العالمین سره دی، علم یې الله سره دی. نو جبرائیل امین به ویله فاخبرني عن اماراتها، علامې خو به معلومې وي، علامات یې راته وویوه. نبی علیه السلام ورته یوه علامه دا وویله ان تلد الامة ربتها، چې وبزیږوي پیدا به کړي یوه وینځه خپله سیده باداره. علماو لیکلي دي چې دومره زیات فتوحات به راشي چې دا وینځې به پکې ډېرې شي، یوه وینځه به ته ازاده کې او هغه به بله وینځه واخلي
هغه په حقیقت کې د مور وي خو ده ته به پته نه وي. ان تلد الامة ربتها. بعض علماو د دې دا ترجمه هم کړې ده چې مور به په لور باندې بیا امر شروع کړي، داسې وخت به راشي دا مور به دا لور چې دا د مور نه پیدا ده، خو داسې امرونه به په دې مور کوي ګویا کې چې دا مور دا د دې لور نه پیدا ده. بل علامه ورته دا بیان کړه چې ان تر الحفاة العراة، چې ته به ویني الحفاة دا خپې بلخپې چې ګرځي، العرات دا چې کپړې هم صحیح نشته داسې ښکاري لکه برمن، العالة دا فقیران، رعاء الشاء چې د ګډو بوزو شپونکیان دي څرونکي دي، یتطاولون فی البنیان اوږدې اوږدې آبادیانې به کوي د فخر دپاره چې ما 100 چته بلډنګ جوړ کړی دی، ما 11 چته او ما 1000 چته آبادیانې به په دې خاطر کوي. د دنیا سره به مینه او محبت دومره پیدا شي چې مقابله به دې کې شروع شي. دنیا کې یو بل سره مقابله د پکار عزیزانو، داسې وخت به راشي. دا اوس دا وخت دی غریبانان د بانډو خلک هغه اوس نن سبا مالدار دي، د ګډو او د بوزو څرونکي خلک چې کوم دي هغه مالدار دي، په دنیا باندې حکومتونه کوي. ثم انطلق، دا سړی به لاړ، فلبث مليا، لږ وخت تیر شو، ثم قال لي، نبی علیہ السلام وی ماته ویل، یا عمر، ای عمره، اتدري من السائل، تا ته پته ده چې دا تپوس کوونکی څوک و؟ وی ما ورته ویل الله ورسوله اعلم، الله او رسول ته ښه پته ده. وی نبی علیہ السلام وفرمیل هذا جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، دا جبرائیل علیہ السلام راغلی او تاسو ته ستاسو دین ښودو. د حدیث نه غټې غټې فایدې هم دا معلومې شوې چې د اسلام تعریف، د ایمان تعریف او د احسان، الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو شوق او رغبت، مینه او محبت د نبی علیہ السلام د احادیث سره پیدا کی، او رب العالمین دې مونږ په دې احادیث باندې عمل کوونکي جوړ کی. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.